پاکستان د لوی ګړنګ په سر پاکستانی طالبان لا په قوي کېدو دي. پاکستانی طالبانو سره 10 نورې وسلوالې ډلې یو ځای شوي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې، ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. پاکستانی طالبان وایي د دولت یو بله مخالفه ډله هم دوی سره یو ځای شوې ده. د پاکستان لپاره بد خبر د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ادعا کوي چې یوه بله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان سره یو ځای شوې ده. د ټي ټي پي ویاند ویلي دي چې د بنو سیمې د قومندان زرار په مشرۍ یوې ډلې د ټي ټي پي امیر مفتي نورولي محسود سره بیعت کړی دی. هغه نورو پاکستاني جنګیالیو ته هم بلنه ورکړې چې له ټي ټي پي سره یو ځای شي. یاد دې وي چې له تیر کال راهیسې د جماعت الاحرار په ګډون شاوخوا لسګونه ګوندونو له ټي ټي پي سره د یو ځای کېدو اعلان کړی دی چې له امله یې په ټول پاکستان کې د تاوتریخوالو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.